افغانستان کې لوی بدلون خلک ولې د راتلونکي په اړه بیا هیله مند شوي دي. نن سبا په افغانستان کې یو نوی بحث زور اخیستی دی. د خلکو ترمنځ د بدلون، ثبات او ښه راتلونکي خبرې زیاتې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر ویډیوګانې خپریږي چې پکې خلک د خپل ژوند، کار او راتلونکي په اړه نظرونه شریکوي. په سلامونو ورکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ځینې خلک وایي چې حالات ورو ورو بدلیږي او باید له دې فرصته استفاده وشي. ځوانان بیا هڅه کوي خپل مهارتونه وښیي، کوچني کاروبارونه پیل کړي او نړۍ ته وښیي چې افغانستان یوازې د جګړې نوم نه دی، بلکې د استعدادونو او هڅو وطن هم دی. له بلې خوا د سیاست او مشرانو په اړه هم بحثونه روان دي. د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په څیر نومونه بیا د خلکو په خبرو کې یادېږي، ځکه خلک غواړي پوه شي چې د هېواد راتلونکی په کوم لور ته ځي. په دې منځ کې تر ټولو مهم ټکي دا دي چې خلک نور یوازې تماشه کوونکي نه دي، هغوی خپله هم برخه اخلي. څوک ویډیو جوړوي، څوک تحلیل کوي او څوک خپل نظر وړاندې کوي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.